بسم الله الرحمن الرحیم. منګه چې د پتیر شو لیکچر کې د ناون د کریکټ استعمال په باره کې منګه کم چې اصول او قواعد هغه مون پړاو کړی دي چې موږ به ناون د کومو قاعدو د کومو قوانینو لاندې استعمالو. او دغه سلسله کې ما دا یو ایکسرسایز تاسو په مخ کې وړاندې پیش کوم. د ایکسرسایز کې په دې سنټنسز کې چې د ناون متعلق څه غلطیاں دي تاسو به دا ولولئ او لمبه په خپل باندې د حل کېدو کوشش وکړئ او بیا ما په نیکسټ سلایډ کې د دې حل پیش کړی دی. نو راځئ چې موږ خپل ایکسرسایز طرف ته کریکټ د فالوینګ سنټنسز دا لاندینۍ جملې تاسو ټیک کړئ. پلیز ګیو می ا سوف what a beautiful sceneries. Can you give me an advice? I have an important work to do. What an awful weather. He has eaten 2 breads. Today's news are good. He like mathematics. This luggage are belong to him. This is the engineer's Rahim house. I bring flower for you. Now the chikam correct sentences the adadi sara the number sentence today. Please give me a soap. Padi ki manga che de soap zamung sara che de da zamung sara uncountable noun de this ramung che de e laga wole de no the indefinite the tawlish indefinite article tawlishi نو دلته د اچ دی دا غلط لګیدل دی. منګه د انکاونټیبل ناون سره انډیفینټ پروناون نشو لګولې، لہذا منګه په دې صحیح جمله کې بلته موږ سره لګو، موږ به ا لري کو، موږ به دغه په ځای لګو سم لګول شو سم. نو پلیز ګیو می سم سوپ دا به موږ سره صحیح سنټنس شي. دا بل جمله چې دا سنټنس دی وات بیوټیفول سینریز په دې کې غلطي په دې سینریز کې دا سینریز چې دا د دې زموږ سره چونکه د دې زموږ سره فلورل فارم نشته دی، دا زموږ سره انکاونټیبل ناون دی. نو لہذا د دې کې غلطي د سینریز چې دا فلورل لګیدل دی دا موږ سینګولر ولګو. نو واټ ا بیوټیفول سینری دا به زموږ سره کریکټ دغه شي دا سنټنس شي. دریم نمبر چې کین یو ګیو می ان ایډوایس دلته اگین چې زموږ سره ایډوایس زموږ سره یو انکاونټیبل ناون دی، دلته کې موږ میسټیک کړی دی، موږ ان لګولې دی انډیفینټ آرټیکل، نو دا غلط دی. لہذا د دې سره به موږ لګو سم آر ا پیس آف. نو کریکټ سنټنس به شي کین یو ګیټ می سم آر ا پیس آف ایډوایس. سم سره هم لګولی شو او ا پیس آف سره هم لګولی شو. دا بل سنټنس دی څلورم نمبر آی هیو ان امپورټنټ ورک ټو ډو. دلته هم چې دی زموږ سره ورک چې دی د دې سره موږ ان نشو لګولی انډیفینټ آرټیکل، لہذا دا به موږ لرې کړو او موږ به ولګو آی هیو ان امپورټنټ ورک ټو ډو. دا به زموږ سره چې دی هغه درست جمله شي. پنځم نمبر وټ ان اوفل ویدر دلته اګین ویدر انکاونټیبل ناون دی، دې سره چې موږ ان لګولی دی دا ان به موږ حذف کړو، دا موږ لرې کړو او موږ به جمله داسې ولیکو چې وټ اوفل ویدر، دا به زموږ سره یو ټیک جمله شي. او د شپږم نمبر چې دی هی هیز ایټن 2 بریډز دلته اګین چې دی د بریډ سره موږ 2 لګولی دی، د بریډ سره 2 نشي راتلی، بریډ هم زموږ سره چې دی انکاونټیبل ناون دی. نو چې موږ صحیح جمله لګو نو موږ به د بریډ نه مخکې چې دی سلایسز اف ولګو یا چې دی موږ پیسز هم لګولی شو. نو هی هیز ایټن 2 سلایسز اف بریډ، دا به زموږ سره ټیک جمله شي. په دې بله جمله کې په دې اووم نمبر جمله کې چې دی ټوډیز نیوز آر ګډ، په دې جمله کې چې کومه غلطي ده نیوز دلته موږ غسته دی په پلورل مینینګ کې، موږ سره پلورل ورب آر لګولی دی. چونکې نیوز زموږ سره د سینګولر مینینګ کې استعمالیږي نو دې سره به همیشه موږ چې دی سینګولر ورب استعمالو ایز به ورسره لګي. نو صحیح جمله به شي ټوډیز نیوز ایز ګډ، دا به موږ سره د آر په ځای موږ څه واغستلو ایز واغستو، دا موږ په سینګولر مینینګ کې د نیوز استعمال کو، دا ټیک شو. هی لایک میتھمیټکس دلته میتھمیټکس چې دی دا خو ښکاري زموږ سره فلورل ښکاري، خو دا اصل کې دا معنا ورکوي سینګولر، لہذا په دې کې موږ غلطي کړې ده. د دې لایک چې دی هی لایک میتھمیټکس دا به موږ چې دی چونکې دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی د لایک سره به موږ ایس اضافه کوو، دا په سینګولر مینینګ کې استعمال شي. هی لایکس میتھمیټکس به ټیک راکشي. ها نمبر بل هغه چې دی سنټنس چې دی دا دس لګیج آر بلانګ ټو هیم، په دې کې بیا لګیج چې دی زموږ سره د عام طور دا زموږ سره استعمالیږي په سینګولر مینینګ کې، دلته موږ په پلورل کې اخیستی دی، آر هم سره فلورل ورب استعمال کړی دی، لہذا دا آر به موږ چینج کو ایس ته او دا به موږ په سینګولر مینینګ کې والو. نو دس لګیج از بلانګ ټو هیم بشي. دس از د انجینیرز رحیم هاوس، دلته کې زموږ سره 2 ناونز دي انجینیرز رحیم.
او په دې نمبرني ناون باندې اپاسترافي اس راغلی دی پوزیسیو کیس راغلی دی چونکې انجینیرز رحیم دا دوه ناون چې دي د یو بل سره په اپوزیشن کې دي مطلب دا چې دا یو کس ته اشاره کوي دواړه ناون آیډیا یو کس ته اشاره کوي د رحیم ته اشاره کوي لہذا دا ناون په اپوزیشن کې دي نو په دې صورت کې مونږه چې کله دوه ناون په اپوزیشن کې نو مونږ په آخري ناون باندې بیا اپاسترافي اس اخلو نو د انجینیر د پاسه چې کوم اپاسترافي اس ته دا به ختم کو او دا به موږ وسو د رحیم د پاسه به ولګو دا به شي دس از د انجینیرز رحیم هاوس دا به موږ سره یو درست جمله شي I bring flower for you دلته flower چې دی زموږ سره دا زموږ سره countable noun دی لہذا دینه مخکې مونږه indefinite article a لګو نو I bring a flower for you ډېر مننه ډېر شکریا دا شو تاسو لپاره یو وړوکی شانت ایکسرسایز او دا به ډیفینیټلی تاسو له هیلپ درکوي تاسو ځان له مزید دغه شانتې مختلف قسم د رول ریګولیشن چې دي په مختلفو سنټنسز کې تاسو دا استعمالوئ تاسو به پریکټس وشي او تاسو ته به د ټول رولز یاد شي ډېره مننه جی ډېره شکریا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته